د کندهار ولایت ښاروالۍ د دې ولایت په واټونو کې د څراغونو لګولو او فعالولو پروژې د چارو له بشپړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې چارواکي وایي لسګونه څراغونه یې په واټونو کې لګولي او فعال شوي. د کندهار اوسیدونکي د دې پروژې د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د ورته پروژو د پلي کولو غوښتنه کړې ده. دلته د کندهار ولایت په یادوارد کې د څراغونو لګولو او فعالولو لړۍ د 2.5 کیلومتره په اوږدوالي د شهیدانو له څلور لارې نیولې بیا د ډنډ تر څلور لارې نږدې 80 څراغونه لګول شوي او فعال شوي دي. هغه پروژه چې د شپې پر مهال د یاد ولایت اوسیدونکو لپاره د تګ راتګ ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د وروستیو کې کندهار ښاروالۍ د ښار ډېرې مهم سړکونه هغه روښانه کړل. اوس فعلا تازه چې د ښار یو بل سړک روښانه شوی دی، هغه د شهیدانو څلور لارې څخه شروع بیا تر ډنډ څلور لارې پورې غځېدلی سړک دی. دا اوس فعلا کندهار ښاروالۍ روښانه کړي. مخکې دا سړک تاریک و، دلته ګروپان نه و نصب شوي. په دې وروستیو کې کندهار ښاروالۍ اوس فعلا تازه په دې سړک باندې ګروپان نصب کړل. تقریبا 80 پایل ته نصب شوي دي او 2.5 متره لین دلته کار شوی دی. د کندهار ولایت اوسیدونکو له انده د دې پروژې په بشپړېدو سره د شپې پر مهال د واټ د روښانه کېدو سربیره د امنیت په ټینګه کې هم مرسته کوي. دوی د شپې پر مهال د نورو واټونو د روښانه کولو غوښتنه کوي. چې ګروپان نه و، یو خو د پیاده خلک چې پر پښو تله هغه راتګ پر دا خوا سم نسو کولی، یو د غلو د وجې او بل تاریکه وه. اول شکر دی الحمدلله ښه ګروپان ولګېده، خلک ځي ورځي لکه ورځ چې یې نو زموږ کاروبار دپاره هم څه دغه کړی دی، ګټه یې رسولې ده. دغسې نور دوکانونو لپاره دوکانونه اوله سر چې وه دا ګروپان چې نه وه دا دوکانونه به وختي بندېدله، او اوس چې دی دا ګروپان چې لګېدلي دي اوس ګوره دوکانونه تر اوسه پورې خلاص دي. موږ ته دا ګروپان لګولي مثلا هر سړی اوس ښه په بېغمه ویل ته پر سړکانو باندې تللی سي، هر وخت پر تللی سي د شپې هر وخت کې. او بل مثلا تر ډېر حده پورې د غلو مخنیوی کې چې مثلا غله ته بیا نسي ګرځېدلی. او بیا موږ د مثلا د ښاروالۍ سره داسې امید لرو چې نور هم داسې ګروپان ډېر زیات کړي او ډېر نور په هر ځای کې ولګي چې دا روښانه شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي هیله مند دي چې ښاروالۍ د واټونو د روښانه کولو لپاره ډېری ګامونه پورته کړي ترڅو خلک د شپې پر مهال په امنه فضا کې تګ راتګ وکړي. د اټکله مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات